د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت په خاص های کورټ کې اورونه ونه شوه. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د قومي اسامبلۍ غړو محسن داوړ او علي وزیر په ضمانت د ازادۍ دپاره په پیښور های کورټ کې د خواست اورونه د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ ټاکل شوي وه، خو عدالت ته د مقدمې د ستاویزیات د نه رسېدو له امله اورونه وځنډېدله. علي وزیر او محسن داوړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم دي، په پوځ د حملو او اړیګړي راپارولو په الزاماتو کې بندیوان دي او په بنو کې د ترهګرۍ پر ضد په یوه عدالت یې په ضمانت د ازادۍ دپاره خواست رد کړی دی. د دوی د دفاع کوونکي وکیلانو په ډله کې لطیف افریدي هم شامل دی. هغه ويډيو ته وویل چې های کورټ د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت خواست اورونې دپاره اوس د سپتمبر 3 نیټه وټاکله. په دې اړه نور تفصیل پیښور څخه د ويډيو خبریال مدثر شاه په ریپورټ کې اورېدلی شئ.